أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. د قرآن کریم د اصول او د قواعد او د بیان نرسته د سورة فاتحه تفصیل د مشکلات یا د فواید روانو. مخکې درس کې دا اعوذ بالله تشریح ذکر شله. دویمه جمله په دې صورت کې د تعوذ نرسته بسم الله ده. دی بسم الله وضاحت دفاره یو خود ټولو نه اول د دې بسم الله فضائل، اگر چې بسم الله مخکې په سورة فاتحه کې فضیلت راغله او بیان شوه، خو صرف د بسم الله فضیلت هم شته. د ټولو نه لوی فضیلت ادارې چې دا د قرآن کریم حصہ ده. خصوصی د دې په باره کې کم حدیث چې دا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نقل له عثمان رضی الله تعالی عنہ د رسول الله نه تاسو کو د بسم الله الرحمن الرحیم په باره کې رسول الله طویل هو اسم من اسماء الله. دا د الله یو نوم دی، یعنی مشتمل دی په نومونو د الله باندې. د اسم الله الاکبر او د بسم الله په منځ کې دومره قرب دی لکه د انسان د سترګو د توروالی او د سپینوالی په منځ کې چې څومره قرب دی. دا اسم الله الاکبر ته ډیر نږدې نوم دی د الله. نو د ټولو نه عظمت په دې حدیث کې داسې راغی د الله نوم پکې دی، او کم نوم؟ اسم الاکبر. د الله اسم ته یو شیم نشي رسېدلی، نو په دې لحاظ سره د بسم الله تعظیم زیات شو. د عبدالله ابن مسعود حدیث ته چې هغه وایي محمد رسول الله فرمایي څوک چې دا غواړي چې الله مې خلاص کړي د زبانیونه، جهنم باندې چې کوم ملائک مقرر دي 19، نو بسم الله الرحمن الرحیم دی اوایی. ولی 19 حروف دی او په یو حرف بری الله د جهنم د یو ملک نه خلاص کی. د دې نه غټه فائدہ دار وتله د دې فضیلت نه د دې بسم الله عقیده په وجه انسان د جهنم د عذاب نه بچ کیږي، چې دا مقصود اعظم دی د انسان په دنیا کې. هغه مشهور حدیث چې د باب کې عام ذکر کیږي چې هغه ته ځینې علماو د حسن مرتبه ورکړي، چې هر کار چې په غیر د بسم الله نه وی هغه به اقطاع وي. کل امر ذی بال
زیبال ټکی معنی داسې مه کوه چې لوی شان والا. زیبال معنی زی اراده، هر کار پورې چې اراده پیوسته کی چې بسم الله پکې نه نو هغه به اقطاع وي. ځینې کارونه د انسان نه بې ارادې وشي نو هغه کې به ته څه بسم الله وي، بې ارادې کار کې بسم الله نه لګ. خو امرین زیبال کې دا خبر ذهن کې اتستل غواړي. مراد امورنا امور شرعیه مراد دی ګوري دینی کارونه. دا غیر است وضاحت ذکر کو چې کوم کارونو کې به ان شاء الله بسم الله ویل غواړي او د رسول الله نه په کوم زینو کې بسم الله را نقل. جعفر صادق وی دا بسم الله چې دا تیجانو سوری تاج دی د سورتونو، دا د هر یو سورت تاج دی، تاج دومره مرتبه. بشر الحافی یو کسو ګناهګار ډیر مجرم خو یو ځلې په لاره کې یو خط کاغذ ولیدو چې بسم الله پې لیکل شوی. هغه کاغذ یې راواخیستو او 1 روپۍ ورسره او په دې باندې ولا د هغه زمانې چې کوم صابون وغیره و هغه پې واخیست. نه هغه کاغذ یې پاک وینځو بیا یې په یو پاک ځای کې کېښود. خوب کې یو کس ورته راغی ورته وایي چې یا بشر طیبت اسمی لأطیبنک، زما د نوم الله وایي چې زما د نوم د پاکوالي خیال دی وساتو، زه به دې هم پاک کوم. د دغه لږ تعظیم و اسم الله د بسم الله د لږ قدر د وجنه د همیشه دپاره د ګناهونو نه توبې توفیق ورته میلاو شو. دا بسم الله نور فضائل هم احادیث صحیحو کې راغلي. د انسان دا سوچي چې الله ما د شیاطینو د لیدلو نه بچ کی پټ می کی. دا دې فکرې چې شیطان زما عورت ته ونه ګوري نو د دې د بچاو طریقه سره بسم الله سطر ما بین الجن، د دې د بچاو طریقه رسول الله دا ښودلې بسم الله ووایه چې بچ شي د شیطان د لیدلو نه. بیا دې ته دا بسم الله داسې نه ده ګنې چې دا صرف د محمد رسول الله طریقه بلکې د قرآن کریم نه معلومیږي. بسم الله زوړ تاریخ لري، دا د مخکې زمانې نه بسم الله را روانه ده. سورت نمل کې رب العالمین فرمایي 10 نمبر آیت کې انه من سلیمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم. دا دلیل دی په دې خبره بسم الله په دې الفاظو دا په مخکنو ادیانو کې هم وا. د مخکې زمانې نه قرآن کریم کې یو بل نبی نوح علیہ السلام داغه په باره کې الله فرمایي سورۃ هود کې یو څول اختمات کې وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. ګورد د نوح علیہ السلام د زمانې نه بسم الله را روانه، مخکې زوړ د ټولو ادیانو کې دا کلمه را روانه بسم الله. نو دا یو ښایسته کلمه ده چې د انسان عادت جوړ شي او همیشه دپاره ویل پکار دي. دې باب کې بیا ځینې خبرې دي چې هغه د تفسیر سره دومره تعلق نه ساتي،
اختلاف پکې دا دی چې یاره بسم الله دا د هر صورت جز دا او کلا اختصار په تور باندې حاصل دا دی دې کې خو اتفاق دی چې د سورت نمل حصہ ده دې کې څه اختلاف دی د دې نه وروسته بیا د هر صورت په اول کې بسم الله ده او صحیح قول لري په دې کې چې بسم الله د هر صورت حصہ ده سوا د صورت توبه نه او عجیب کمال د قران کریم دا دی د یو صورت په اول کې بسم الله نشتا نو په بل صورت کې دو ځل راوړی دا نو څومره چې صورتونه دي دومره بسم الله غانی دي په قران کریم کې هم ځنې اهل علم بیا د سوي دي چې دا جز د هر صورت نه ده لکه د احناف په مذهب دا صحیح قول د سره چې د ډېرو صحابه کرامو نه د نقل دي هغه به چې کله هر صورت وا خاص کر سورۃ الفاتحه بسم الله به کله کله جهرن ویل په زور به ویل دې خبره ته به اشاره کوله چې دا د دې صورت حصہ لري ځنې کتابونو علماو اتو صحابه کرامو نه د بسم الله جهر او ویل په هر صورت د هر فاتحه پاول کې دیش تو تابعینو نه د سنقلی چې هغه به د هر صورت سره خاص کر د سورت فاتحه سره بسم الله ویل لري مونږ ته بهتره قول دا کوي چې بسم الله د هر صورت حصہ ده شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله هغه د یو قول کلیره به عجیبه هغه وی دا بسم الله چې دا مستقل آیات دي د هر صورت حصہ نه بلکې مستقل آیات او دیته عادل الاقوال ویلې چې دا ټولنا انصاف والا قول دی او دا یې نقل کړی دی د عبد الله ابن مبارک نه هم دی باندې بیا دویمه مسله لگا تفریع دویمه مسله غداره چې دا بسم الله په زور ویل غواړي په مانځ کې کنه پټي ویل غواړي دا پرې مخکې خبره باندې ولی تفریده وجه د سره چې ک جزئی وي سورۃ فاتحه خو په زور ویل غواړي په جهري مانځ کې نو دا بم په زور وي که جزئی نه وي نو بیا سورۃ الفاتحه نه چې جز نشوان نو په زورواله خو د فاتحه دی لګ دې کې بهتره قول مونږ ته دا ښکاري سنت د رسول الله عمومي داري چې بسم الله به په زور نه ویل لګ سنت عمومي داري کله کله جهر ثابت دی او ځنې صحابه کرامو په هم عمل کړي په جهر باندې نو همیشه د پاره بسم الله په زور ویل سنت تو تعبیر مکوه دا کله کله جهر ولی شوی دی د تعلیم د پاره چې او دام د دې صورت حصہ ده کله کله به نبی صلی الله علیه وسلم په خفیه مانځ کې کله کله روایت جهرن والک دی باب کې چې کوم حدیث د امام مسلم نه نقل دی او انس رضی الله تعالی عنہ ویلي چې محمد رسول الله با ابو بکر با عمر با عثمان با رضی الله عنهم دوی به شروع د قرأت کولا په الحمدلله رب العالمین سره دا بس لن حاصل شو دی باب کې دا علامه عبد الحی او رساله ده په دې بسم الله باندې داغه چې کوم کتابونه دي مجموعه الرسائل
د علامه عبدالحی پاغي کشتا القنطره فی احکام البسمله د دې ټولې تفصیل د احکام فرعیه او وضاحت کوي پاغي کې د سی ویلي دي چې د جهر په باره کې چې څومره حدیث دي د رسول الله نه هغه روایتو کې یا انقطاع ده یا پکې راویان دي ضعیف یا مجروح راویان دي که د رسول الله نه په باب کې صحیح حدیث نمی ثابت خو صحابه کرامو نه صحیح روایت شته په باب کې د دې د وجه نه بس لنډه خبره دار چې کله کله جهر جایز دی لکه د بسم الله دا به د صورت سره هم تعلق ساتي رمضان وی او یا بل وختي صورت د اول نه قاری سے شروع کړي نو بسم الله پکې شی ویلې او کله کله شی ویلې او نور عامه طریقه دا نه والکه عام وختونو کې به په غیر د بسم الله نه د جهر نه ویل دې کې به اوس درېمه خبره په بسم الله کې بسم الله تسمیه ده تسمیه څه ته وایي بسم الله ته عرب او مخکنا دا نوم ویل کیږي تسمیه نو دا تسمیه چې دا لغوی معنی خدغه نام نهادن یا نام ذکر کردن نوم چاته ویل عرف کی یا په شریعت کی تسمیه څه ته وایي التلفظ بسم الله الرحمن الرحیم دیتا وی تسمیه دا ویل دا بسم الله ویل ضرور ذکری ذکر دی ضرورت د قرآن نه معلومی اهتمام ډیر پکار دی ولی قرآن کریم کې الله امر کړی دی پرې خبر چې بسم الله به ویلک یو داغینا سورت علق کې پاول کې وی اقرا بسم ربک الذی خلق هر وخت کې بسم الله وایا خو د قرآن د شروع په وخت کې وایا شروع د قرآن چې کې نو په نوم د رب باندې بسم الله باندې شروع سورت دهر کې مدسي وی امر کړی دی د بسم الله په ویلو سورت دهر 50 نمبر آیت کې ذکر کړي واذکر اسم ربک بکرة واصیلا یاد کا نوم در رب دی سبا و بیگا نوم در رب یادوا سورت حج کے خاص مواضع ذکر کری خاص زینہ دے وقت کے بسم اللہ وایا سورت حج 28 نمبر آیات کے ہوئی ورستبه سلور دشتم شپک دشتم اولا تشتمات کے ہوئی وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ پر خاص ورځو کې بیا رستوي سلور دشتمات کې وي لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ د الله نوم وایا به د دې خبرونه د بسم الله ضرورت معلومیږي چې دا ډیر ضرور خبر او مخکې موږ یو خبره کړې و چې د هرې خبرې د قرآن نه وروسته د حدیث او د رسول الله نه د دې لږ وضاحت پکاري ځکه د ټولو نه اولنې مفسر د قرآن نه وروسته څوک دی محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله هغه ټولې طریقې لګې چې د الله نبی په کم وخت کې بسم الله وایي صحیح حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل سورلۍ پې اوښېدله
څوک چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره سورو داغه د خلینه وختل تعیس الشیطان فباش شیطانا هلاک شي د سید خلینه رسول الله تعالی د سیموایا تعیس الشیطان موایا د سی چوي په دې شیطان خغټیږي لګ هغه وی زما سره د خیرو مقابله ته نشي کولای سبا وی د سی وی بسم الله بسم الله وای دا حدیث چې نو دا مسند احمد کې او صحیح حدیث دی نو اولنې زیز دکا اولنې و کم ځای کې به بسم الله وای چې کله را پرې وتلې تکلیف د تورسینو بسم الله وای دویم حدیث چې کوم دا ابو هريره نه نقل دی او دغه حدیث د شواهد او په وجبانه مرتبه د حسن ترسي محمد رسول الله فرمایي موږ په غیر د اودس نه کیږي ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه او دس چې په غیر د بسم الله نه دی او دس له اعتبار نشته دغه ځکه غوړه قول من تداخ کړي بسم الله د مان داودا سپاول کې ویل فرض دي بغیر د دینه قصدن پرې نه دي چر علامه عبدالحی سیدارا چې بهتر ده چاودس کې اول کې به بسم الله وی چا ویلي حدیث ته چې رسول الله وی چې ولا وضو لمن لم يذكر اسم الله علیه دریم صحیح حدیث کی راغلی دی رسول الله وی چې کله یو انسان خپل اهل ترازی مخکې نه دسی وی بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره دا صحیح حدیث کی دا راغلی دی چې دی وخت کې بسم الله ویل دا صحیح حدیث کی راغلی بچه بدی به نیک عملی بد عمل بنی لم یزره معنام دقه په حدیث کې نیشی گمراه کوله به شیطان سلورم حدیث کې راغلی دی دا هم صحیح حدیث دی عمر ابن ابي سلمة نبی صلی الله علیه وسلم ویلیو یا بنیا بسم الله سم الله بچړیا بسم الله وایا د خوراک پاول د خوراک پاول کی بسم الله دا په صحیح حدیث کې راغلی بسم الله امام نووي رحمه الله وی د طعام پاول کی بسم الله ویل سنت دی وی مستحب دی لک او په دې باندې اجماع را نقل کړل چې دا اجماع ده پرې چې دا سنت مستحب دی لک خو حافظ ابن حجر پیرت کړي ری پاغه باندې ځنې اهل علم دی بسم الله ته طعام پاول کې فرض ویلی دا اولی ویلی دا حدیث کې په امر راغلی به خاص کر دا بسم الله د یوې بلې خبرې سره یو ځای شوی دا چې په خلاص خوراک نو په خلاص باندې خوراک کول خو فرض دي څنګه چې د صحیح حدیثونو معلومي نو دغه شان بسم الله د طعام پاول کې ویل هم فرض دي ضرور دي که نسیان په انسان راشي لکه بل حدیث نه معلومي په مینس کې دی وای خو بسم الله به وی لګ صرف الفاظو کې به لګ فرق راشي بسم الله اوله واخره دام د اهتمام دلالت کوي چې ویلې پکاري پنځم په حدیث کې رسم راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دروازه چې بندې اغلق الباب واذكر اسم الله ما خام چې دروازه بندې نو دروازه دې بند کا خو بسم الله وسره وای دیو چې کله وجنی په صحیح حدیث کې دام راغلی هغه کوم د سی وای بسم الله لوخي باندې چې د پاسه څه شیګ دی نو وایا بسم الله لوخه خپل لوخه دې تړي ګوډه دې تړي نو وایا بسم الله
دا خبر باندې ځان پوهه که بسم الله دا په صحیح حدیثو کې دا خبر راغی. بسم الله دومره یو عجیبه غونته حدیث او صحیح او دې ته چا فکر نشتا. په بل صحیح حدیث کې راغلی دی چې کله یو کور چې څوک بندي او بسم الله دروازه باندې ونه وي نو دغه کور کې به شیطانان شپه تیری. دا ولی زکه دیو د رسول الله د حدیث نه خلاف وک. د عثمان رضی الله تعالی عنہ حدیث ته امام احمد راوړی او دې حدیث ته امام حاکم صحیح ویلی دی او امام زهبی وسره ملګرتیا کوي. هر سار هر بیگا درې کرته د سوا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. دا بل زیره چې دا شپږم جوړي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض چې دا وې نو تا ته به شي ضرر نه رسي. ومزه په حدیث کې دام راغله چې کله انسان ودکی رسول الله به چې کله بسترې ته راغی وی ویل باسمک اللهم اموت واحیا. دا خسته تفسیر دی د بسم الله دا دې ځکه رسول الله به بسم الله ویل. بلکې امام مسلم یو صحیح حدیث راوړی چې دا یې اتم ځای جوړي. خپلې بسترې ته چې کله راشي د ماخستن د خپل لنګ طرف دی راواخله او دا خپل بستر دی په اوسانډا خو داسې کار کوه چې ولیسم الله په بسم الله یې څنډه لګ. ولی دا سنت دی تا ته به څه شی به ضرر نه درسوي. تا ته څه پته ده چې دې بستره باندې ستا نه وروسته څوک پاتې شي ضرري ځناور پکې چرته نه. د الله نوم ووایه چې د هر شي نه هر ضرري شي نه بچ. حدیث د عایشې کې راغلی دی رضی الله تعالی عنها چې د دم په وخت کې هم بسم الله شته. بسم الله ارقی د دم په وخت کې بسم الله ویل. هغه مشهور دم چې جبريل راوړی و رسول الله بسم الله ارقیک من کل شیء یؤذیک. دا حدیث هم صحیح حدیث دی چې انسان کله په سوالای باندې کینی نو دا په حدیث کې مشته او دا په قرآن کې مشته. بسم الله به وکړه حدیث کې هم شته او په قرآن کې هم شته. قرآن کریم آیات خو ما مخکې ویلو ارکبوا فیها بسم الله مجریها ومرساها. او قرآن کریم کې د دې امت مبارک راغلي لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمت ربكم وتقولوا سبحان الذي سخر لنا. او دې باب کې د علی رضی الله تعالی عنہ خصوصي حدیث دی د سورلۍ په باب. سورلۍ ته چې کله خېږي نو داسې به وي بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا بسم الله. صحیح حدیث کې دا هم راغلی چې کله څوک خپل ښکار لیږي اذا ارسلت کلبک رسول الله وی وسمیتا دغه وخت کې بسم الله وایي. جهاد ته چې زینو نبی صلی الله علیه وسلم چې څوک غازیان جهاد ته لېږل رسول الله به ورته ویل اغزو بسم الله د الله په نوم باندې ورځئ. چې کله ته د بدن تکلیف ورسیږي د بدن هر تکلیف د ته ورسیږي. په حسن حدیث کې راغلی یو صحابي دی طلحه نومې دی هغه ته په احد کې تکلیف ورسېدو ګوتې ووالې شو ګوتې ولا په توره چا ووالې د هغه د خولې نه وختل حس ویش داسې ټکی د خولې نه وکړو. رسول الله ته ویلي کتاب بسم الله ویلې وې نو لرفعتک الملائکه تبه ملائکو چوت کلی وی او خلکو به ته کته. مصیبت راغی نو داسې ووایه بسم الله
هر مصیبت په وخت کې وای بسم الله. جمعات ته چې کله سي بیا به هم داسې وای بسم الله والسلام علی رسول الله. دا په صحیح حدیث کې راغی بسم الله والصلاة والسلام علی رسول الله. دارنګي په حدیث کې دا هم راغلی چې کله څاروي څوک لاله نو څنګه وي بسم الله والله اکبر. دې ته اصل کې تشریع وي په چا باندې په فعل د نبی سره په قول د نبی سره. حدیثو کې فعلی حدیث هم شته چې هغه کې د سری چې د خطونو په اول کې به رسول الله بسم الله لیکه لکه د رسول الله چې څومره خطونه یې پای کې د سیو چې اول کې به بسم الله لیکل شوی. د بسم الله خو ډېر لوی کمال دی او د دې د وجنه څومره انسانان چې نن په پیران راځي یا پیرانو ته نقصان رسي یا شیطانان داغي بنیادی وجه ده سره چې څوک بسم الله نه وایي یا کور ته چې څوک نه نوځي یا راوځي یا کور کې چې څوک خوراک یا اسکاک یا هر کار چې امام ابن حجر یو بل زم راوړي خلات چې نه نوځي خلات بیت الخلات نه نوځي نو هم مخکې وایا بسم الله اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. دا ټول خبرې د رسول الله دې تسوي د رسول الله نه ثابت عملا چې رسول الله پکم دا تشریح شو د بسم الله لپاره. عیسی ابن عبد السلام رحمه الله یو خبره کړې او ډیره علمی خبره کوي. د انسان درې قسمه کارونه دي درې قسمه کارونه. ځنې کار کې به بسم الله وې لکه دا موږ چې کوم ذکر کړه دا په حدیثو کې راغلی. ځنې کار کې بسم الله د نبی صلی الله علیه وسلم نه ده ثابته اگر چې نیک کار دی. کوم ځای کې د سار د ماښام اذکار چې ته وې د دې نه مخکې بسم الله نشته په حدیث کې. یا لکه اذان چې کینه د اذان نه مخکې بسم الله ویل په حدیث کې نشته. یا احرام تړي د حج یا د عمرې نو د دې نه مخکې بسم الله نشته. اوس دغه ځای کې منګه بسم الله به نه وایو ولی بس رسول الله نه ده ثابته وه صحابه کرامو نه ده ثابته. چې کوم ځای کې د رسول الله نه ده ثابته نو هغه ځای کې به مو وایه. بس یو دریم فعل د انسان وی دریم فعل دا مخکې دو قسمه پال شو. دریم قسم فعل داسې وی حرام فعل ګناه کې مثلا یا حرام ډوډۍ خوري دا خو ګناه ده که دې کې چرته بسم الله ونه ویل. حتی کې ځنې علماو لکه شامی یو عجیبه خبره کړي حرام ډوډۍ خوري او بسم الله دې پی ویل نه وي کوپر ته پی ورسي. ځکه بسم الله خود حلال کار په اول کې ویل غواړي د مباح یا د جایز یا د سنت یا د عبادت. دې کې بسم الله د دې خدا معنی شه چې الله دې مال پر حرامو کې برکت واچي. حرامو کې برکت د الله په نوم مغواړه. دا خداغه سختی د پرې باب کې من کوپر پتو پرې باب کې نه وایو خو دومره وایو چې حرام عمل کې چرته بسم الله ونه. دا په بسم الله په خو کارونو کې چې شرعاً جایز وي پاغه پاول کې بسم الله ویل پکاري. دی بسم الله کې دریمه بل خبره کیفیتونه. بسم الله طریقه سره څنګه طریقه باندې به موږ بسم الله وایو. یو خدا قرآن کریم طریقه را چې قرآن کې بسم الله څنګه قرآن کریم کې دو طریقو باندې بسم الله ذکر ده. یو بلکې درې طریقې دي قرآن کریم.
یو طریقه خود دې سورتونو په اول کې یا سورت نمل کې چې دا یو طریقه ده د بسم الله مکمله. بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم دسې به ویل. یو بسم الله سورت هود چې مخکنیات مې راړولې یو څول اختمات بسم الله مجریها، دویمه ده په قرآن کې دویمه طریقه. دریمه طریقه د سورت علق چې مخکنیات مې واولنې اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا بسم ربک. دا طریقه خو په قرآن کریم کې شوی ده. احادیثو کې څلور طریقې دي او څلور قاعده کلیه په تور یې واورل او دا تفصیل شمس الحق العظیم آبادی داغه کتاب دی عون المعبود. هغه وی کیفیتونه د بسم الله په حدیثو کې دا څلور طریقې دي. ځنې حدیثو کې پورا بسم الله راغلی ده، ځنې حدیثو کې پورا بسم الله. محمد رسول الله علی ته ویلو اذا وقعت فی ورطه کاندې ته چې ولېږي نو داسې وایه بسم الله الرحمن الرحیم، دا مکمله بسم الله راغلی. عثمان رضی الله تعالی عنہ وایي زه بیمار شوی وم، رسول الله راغی زما زه دمولم نو مال په دې الفاظو دم کولو بسم الله الرحمن الرحیم اعیذک بالله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. بل حدیث د ابو هريره کې داسې مکمل بسم الله راغلی په مانځه کې. دا د خبره دا پورا بسم الله دا پورا بسم الله الرحمن الرحیم. دویم حدیثو کې صرف لفظ د بسم الله راغلی. نبی صلی الله علیه وسلم ته بچ کله طعام را وړاندې شو یقولو د الله نبی به ویل بسم الله دسې به ویل. دې کې نور ټکی نشته په دې حدیث کې. عبدالرحمن ابن جبیر وی دته دا حدیث هغه سړی بیان کړي چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم اته کاله خدمت کړو چې نبی صلی الله علیه وسلم ته چې کله طعام را وړاندې شو نو داسې ویل بسم الله. هغه حدیث چې مخکې ما ذکر کو عمر ابن ابي سلمه ته دته نبی صلی الله علیه وسلم ویلی قل بسم الله وکل بیمینک. دغه حدیث کې بسم الله ټکی راغلی بسم الله. دا دو ټکی دو طریقې شولې. دریمه طریقه بسم الله دا خو سره د زیادت نه، زیادت پکې دغه نه دی بل ټکی دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله مړی په قبر کې کېدوي ګدی نو داسې وایي بسم الله وعلى ملت رسول الله. دې کې وسره دا بل ټکی زیات شو بسم الله وعلى ملت رسول الله. دا حدیث مسند ابن حبان کې دا حدیث ذکر کړي. یا لکه هغه صحیح حدیث چې امام بخاری راوړی چې محمد رسول الله د دې ترغیب ورکړ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض. دا حدیث امام ترمذی راوړی بخاری نه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. حدیث صحیح دی. لګ یا لکه حدیث کې راغلی دی اذا اتا اراد ان ياتي اهله رسول الله برسول بسم الله اللهم جنبنا الشیطان. د بسم الله سره دابل ټکی دی. یا بکله چې ساروی نبی صلی الله علیه وسلم علاوه نو د سی ویل بسم الله والله اکبر بسم الله الله اکبر. نو دې کې دا دریمه طریقه شوه. اوس دې خبره ته سوچ وکړه دا ډیره ښایسته قاعده به او په هر ځای کې به ستا په کار شي
په کم ځای کې چې کم ټکی راغلی دی په دې عمل وکړه بس. چې په کم ځای کې پوره بسم الله راغلی پوره بسم الله وایه، چې په کم ځای کې صرف بسم الله راغلی نو صرف بسم الله وایه، او چې په کم ځای کې وسره نور الفاظ زیاتی راغلی نو اقا وسوایا. نو د نبی په طریقه باندې به عمل وکي. او کته د سکار کې لکه په حدیث کې راغلی چې روټي خوري نو سبب بسم الله، یا رسول الله بسویل بسم الله، او چې ته بسم الله الرحمن الرحیم نو ستانه رسول الله کنه پیدا. رسول الله د روټي پاول کې ټوله بسم الله ولې نه ویله؟ داغه د طریقې خیال اوساته. هغه په دین باندې صحابه کرامو ټولو بسم الله ولې نه ویل؟ بعضی خلق پکې د سوي بسم الله ولا برکت الله، دام صحیح حدیث کې نشته دی. بس دومره او دسته مثلا په اودس کې په حدیث کې صرف بسم الله راغی نو دسی بس دومره پوره را کنه بسم الله. داودس پاول کې ټوله بسم الله ویل په صحیح حدیث کې نه رساوي. دا ډیر یو څلورم قسم حدیث دی، څلورم کیفیت کې څلورمه طریقه ده. چې ځینې احادیثو کې اجمال دی، اجمال داسې ټکي ویلې لکه حدیث کې راغلي څوک ډوډۍ خوري نو فلیذکر اسم الله فلیذکر اسم الله داسې راغلي، یا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. دې کې به غوره خبره داسې وي، غوره چې کوم ځایونو کې اجمال راغلی دی هغه اجمال هغه تفصیلی حدیثو ته را نقل کا، د هغې نه معلومات وکړل. اگر که د شیخ الاسلام ابن تیمیه رای داسې ده چې کومه ځایونو کې اختصار راغلی اجمال وی په هغه ځای کې پوره بسم الله ویلو کې څه ګناه نشته. امام نووي رحمه الله هغه دې طرف ته مایل دی، دې خبره چې د طعام پاول کې وی پوره بسم الله ویل غواړي. خو دلته مخکې موږ حدیث ذکر کړو چې په بل صحیح حدیث کې داسې راغلی ده چې رسول الله به بسم الله صرف ویلم، پوره بسم الله به نه دی ویلی. نو اگر که د ځینې امامانو میلان دې ترې د ځینې علماو چې د اجمال په صورت کې په پوره بسم الله باندې عمل کول جایز دي، موږ ته هغه مخکنۍ طریقه بهتره ښکاري. بیا یو د بسم الله نورې طریقې دي چې خلکو جوړې کوي، لکه ځینې خلک داسې لیکل کوي باسمک اللهم داسې لیکي د خط پاول کې. دا باسمک اللهم د بخاری او د کنز العمال د حدیث نه معلومي چې دا طریقه د مشرکانو. باسمک اللهم رسول الله چې کله صلح لیکله د مشرکانو د مکې نو علی رضی الله تعالی عنہ چې بسم الله الرحمن الرحیم ولیکو نو مشرکین ورته ویل نه په زړه طریقې ولیکا. زړه طریقه څه و؟ باسمک اللهم دسی ولیکا باسمک الله. اوس دې خبرې ته سوچ وکړه، اوس ته هغه طریقه ولې لیکې چې کومه د مشرکانو طریقه پوره بسم الله د خط په اول کې راغلی ده، ته داسې کار ولې کوې؟ د سنتو خلاف ولې کوې؟ ځینې خلک داسې کوي چې هغه د ابوجدو په حساب باندې د انسو په حساب باندې سات چیز لیکي. دام د سنتو نه خلاف طریقه. نبی صلی الله علیه وسلم په دې طریقه باندې بسم الله نه لیکي. دې ځای کې بیا د بسم الله د دې فواید موږ چې بسم الله وایو نو څه فائدې لري بسم الله؟ اوله خبره خدای زده کا، یو فائده د بسم الله خود سره برکت په حاصلي، لکه دا د صحیح حدیث نه معلومي بسم الله باندې برکتونه راځي، برکتونه
ډیر خیرونه په حاصلېږي په بسم الله. دویمه خبره د بسم الله دویمه فائدہ د سیدا چې دا د الله د مدد ذریعہ جوړیږي. بسم الله موږ ځکه وایو ځکه د دې معنا موږ کو وروسته په مدد د نوم د الله باندې د سیمانه. نو د بسم الله دویمه فائدہ ده. درېمه د حدیث نه دا فائدہ معلومیږي کار په غیر د بسم الله نه سر ته نه رسیږي، لږ کار به ناقص ای لږ. څلورم د حدیث نه دا معلومیږي فائدہ چې د دې بسم الله په وجه باندې شیطان ډیر ذلیل کیږي، خپای پرې خبر څومره ذلیل کیږي د حدیث نه معلومیږي دومره ذلیل شي یسیرو کالذباب، لکه د مچ غونتی راغون شي لږ. بیا دې ته سوچو که نوح علیہ السلام صرف بسم الله ویلی وا او الله ولا د طوفان نه بچاو ورکړ، لکه مخکې مې چې آیات راوړل. نو دې ته سوچو که فما ظنک لمن یبتدئ بک، دا هغه سړي په باره کې مدارک وایي څه خیال دی چې یو انسان مکمل بسم الله وایي نو څومره خیر به ورته میلاویږي. نو دا ټولې دا فواید دي د څه شي د بسم الله. او که هغه د حدیثو فوایدو سره جمع کې کنه کم چې ما مخکې وویل، ځکه په هر یو حدیث کې د بسم الله فایده موسه هغه فایدې خو به ډېرې زیاتې جوړي. کور ته به شیطانان نه راځي، ضرر به درته څه شی نشي در رسوی، د شیطانانو په امن باندې به پټ به. دا ټولې فایدې چې کومې مخکې حدیث کې دي هغه ټولې دلته بیان کړل. نو د بسم الله ډېرې فایدې دي. بیا دې کې بسم الله الرحمن الرحیم تشریح د اجزاو د بسم الله. دې کې اول چې دا با چې ده کنه با بسم الله کې اولنۍ با نو دا با د حروف و معانیونه لږ معنا لري. دا با معنا لري او د دې معنی چې دي د با مختلفې معنی دي. دو قسمه حروفی، یو ته حروف معانی وي یو ته حروف مبانی وي. ځنې حروف داسې وي چې هغه نه کلمه صرف جوړیږي معنا نه لري لږ. ځنې حروف داسې وي چې هغې معنا وي په کلام د عربه کې صرف د حرف له ځان له معنا یې لږ. دې ځای کې اجماع ده د ټولو مفسرینو چې هغه وایي د دې با دپاره معنا شته. دا با چې دی د حروف معانیونه لږ. اوس معنی کومه یوه ده چې دا با دپاره د معنا شته د دې با. یو قول دا دی چې دا بې د مصاحبت دپاره. مصاحبت معنا سره برکت، با د مصاحبت. بیزاوی وی معنی د بس کې بسم الله متبرکن بسم الله اقرا، په برکت د نوم د الله تعالی باندې شروع کوم د قران کریم. مصاحبت دا معنا برکت معنا. دویم قولدار چې دا به چې با چې دا تفسیر عزیزی وی او سیوطی وی دا با چې دا کنه دا د استعانت لپاره د دې قول دار چې بعد الساق لپاره استعانت نه الساق. عزیزی او سیوطی د څه وایي الساق معنا څه ځان پیوسته کول په الله پورې. بسم الله په یو ځای کې دلو د خپل ځان باندې د نوم د الله تعالی سره ځان د نوم د الله سره یو ځای کوم او شروع د قران کریم کوم. دا قول رازی هم په خپل تفسیر کې ویلي چې دا بعد پاره ده الساق د پاره. او دا خو مقصود د ټولو ادیانو دی، د ټولو کتابونو چې انسان به الله ته څنګه ورسی.
د با د ټکی معنا سره الباء للالصاق چې کوم دی شرم تعمیل کې د الصاق کله حقیقي وي کله الصاق مجازي. زمون شیخان دې له ترجیح ورکوي دریم قول لا چې بعد استعانت د پاره، او دا قول لبابم ذکر کړي، دا تفسیر بحر المحیط وی هغه وی دا با چې د بعد استعانت د پاره، والباء للاستعانه. د استعانت معنا چې کې نو بیا به څه معنا کې بسم الله په مدد د نوم د الله باندې. علامه په درس کې دا خبره ډیره زیاته کوله، هر درس کې به دا ویل وی ډیر خفګان داره، ډیر افسوس داره چې عوام خلق خپری دا علما هغه هم د دې بعد ټکی معنا نه کوي په درس کې په تفسیر کې راځي. دا درس کوي نو د سمانا با کې بسم الله په نوم د الله، الکه تا خو د با ټکی معنا وګرځوله، هغه د با ټکی څه معنا دی وکړه. یو غلطی د خلکو دارا چې خلک په درسونو کې کوي، او دویمه غلطی د خلکو دارا چې دا با حرف جاره دی، او دا حرف جاره چې دا متعلق واړي. د دې متعلق څه شی دی؟ دا متعلق څه شی دی؟ داغه مخکې دی روسته دی اسم دی فعل دی. موږ چې قرآن کریم راواخلو کنه، قرآن کریم کله قرآن کې متعلق مخکې وي مخکې راوړی دی، الله ولا متعلق مخکې ذکر گئے. اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا بسم ربک، دلته اقرا مخکې متعلق راوړی. کله روستوی لکه مخکې می چې آیات راوړل او د سورته هود یو سولختم بسم الله مجریها، مجری دا بسم الله پچا پر متعلق رست مجریها پوری، او د دې نه غبل خبرم روتلا. د دې متعلق فعلم کې دی شي، د دې متعلقه اسمم کې دی شي. اسم متعلق کولای شي تا فعلم کولای شي. دې کې د بصریانو د کوفیانو خبره پرې راو بس چې متعلق اسم نه کو فعل. موږ ته په خپل قران دا وضاحت کړی کا فعل هم ته متعلق شی واقع کولای، اسم هم شی واقع کولای. خدا مخ کې پکار دے کروست دلته څنګه پکار ہے؟ دلته یو جواز خبره نه جایز دار چې مخ کې وې ده څنګه وې اقرا بسم الله الرحمن الرحیم اقرا، او دسم ته شی کولای چې روسته رو بازي بسم الله الرحمن الرحیم اقرا. خدای دې کې علامه بدیل ډیر زور ورکاو چې دې متعلق برسته رو بازي، ولی دې کې خو اصل کې رد او پاغه مشرکانو باندې چاغي به شروع کولا پنوم د لات او د عزا باندې او پنوم د منات وغیرہ باندې، او الله دا غي د رد لپاره بسم الله را ولېګلا چې پاغي به شروع نه کی. رد به کله راځي؟ تخصیص چې په کلام کې راشي، او تخصیص او قصر په کلام کې کله راځي چې تقدیم وشي د ما حقه التاخير، چې روسته کې متعلق نو بیا به خبرات تقدیم تاخير به پکوش. د دې د وجنه خبره دادا چې متعلق روسته را وباس بسم الله الرحمن الرحیم اقرا. خو بیا ذهن کې دا یو سوال راځي چې دا اول نه بسم الله پاول کې متعلق ولی حذف کو د سی ولی نه ویل چې اقرا بسم الله الرحمن الرحیم. د دې وجه د سره بسم الله نه مخکې اقرا او ټکي ذکر او نه استو،
یو خود سره چې د الله نوم چې دی کې دیتا اهم نفس الامر ویلک د الله نوم ډیر اهم دی ډیر ذکر اقرا ته مخکې ذکر او دویمه یو غټه فائدہ ده سره دې کې رست په خپل انده متعلق پته خلګي کا چې تکله بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین نو دا ښکاره پته شوله چې ته استعانت د الله نه غواړې په د قرآن په شروع کولو کې ده یو درېمه ښایسته فایدې ده سره چې دا بسم الله خو مخکې موږ ویله دا خو د هر کار په اول کې ویل غواړي لکه مخکې موږ ذکر که اوس یې ته خاص یو متعلق دلته ذکر کړی ستا په ذهن کې به داسې وي چې دا به صرف د دې سره ویل غواړي او قرینه په هر ځای کې وي چې قرینه یې نو د دې د وجې نه متعلق ذکر کولو ته ضرورت نشته څنګه یو انسان سه په لاس کې ګیلاس ته اوبه ورسره دی چې دی وی بسم الله څه معنا شو یعنی اشربو ځکه دغه قرینه دا ګیلاس په قرینه ده که نه کله چې یو انسان دی مثلا هغه روټۍ خوري نو دا لاس کې ورسره چې نوڼۍ ورسره دی یا مخې ته پرته ده بسم الله نو قرینه موجود ده که دې ته قرینه حالیه وی نو اوس چې مخې ته قرآن کریم پروت دی او ته بسم الله نو څه معنا من اقرا گویا کې قرآن کریم د فصاحت نه د اول نه تا ته خبرې کوي داسې حذف په کلام کې چې قرینه پی دا د فصاحت نښه ده او د هر یو کار سره اوس د هغې د شان متعلق راوباسه که نه موږ به دلته متعلق سره وباسو اقرأو به راوباسو دا جار او مجرور چې دي که نه جار او مجرور دا په اعراب کې بیا نسب اعراب نسب دی لګ دا په اعتبار د متعلق سره یا حال کا بسم الله مستعینا بسم الله الرحمن الرحیم او یاد شکارو که چې مفعولی کا بسم الله مانا اقرأ بسم الله اقرأ بسم الله الرحمن الرحیم دې کې بیا دا اسم ټکره اسم د دې وزن چې دی نو افعن وزن دی افعن واو چې کم دی نه هغه تېنه حذف شوی سموتو ځینې علما ویلي چې دا د سم ون نه دی لکه د بصرینو مذهب کوفیانو مذهب صحیح دا وه چې دا د سما یسمو یا اسمان معلومی چې دې کې اصل کې دا د وسم نه دی بلکې وزن چې دی سمون علو په معنا دغه اصل چې دی واو دی په آخر کې او علو ارتفاع په معنا سره دی چوتوالی سماوات ته سماوات ولی وي سمون چوتوالی معنا د دې هغه تصغیر سمی هغه په دې دلالت کوي چې په آخر کې واوي کوپیان چې وایي چې دا د وسمون نه دی سما نښې ته وایي لږ علامې ته وایي دا غوره قول اکثر علماو دې له ترجمه کوي چې دا په معنا دا د سمون نه دی سماوات سما او سمی دا ټول په دې باندې دلالت کوي بسم الله لفظ د الله الله لفظ د الله د دې په باره کې ډیر زیات اختلاف د علماو د مخکې نه چې الله لفظ دی دا مشتقی دی او کدا جامد دی یو خو د دې د قرآن کې د دې ذکر قرآن کریم کې لفظ د الله چې دی 2697 کرته د الله نوم راغلی سمرفوعن سمنصوبن سمجرورن
دې کې د سیبوی قول داو پدې کې چې د دې اصل الہونو الہون فعالن په وزن باندې الف لام پی داخل شو حمزه تینا لاړه او لام په لام کې مدغم شو الله ته جوړ شو الله او د خلیل رایم د سیوا چې هغه د سیویلیو چې اصل الہون دی لګ ځنه چا د سیویلیو چې دا اولنا لاهن و لاهن اولی پلام پی دا پاس داخل شنو لام پلام کی بے مدغم شو اللہ تے جوڑ شو دا اسم اکبر دے دا اللہ اللہ دا اللہ اسم اعظم زنی علماء پدیبانی اطلاق دے اسم اعظم کرے او دلیل دا پیش کړی یو دا ده چې دا نوم چرته د بل چا د پاره په عالم کې نه دی کې خودل شي یو دا او د دې نه د سورته مریم نم دا معلومی 15 آیات کې الله وی حل تعلم له سمیا د الله په نوم باندې د څوک معلوم دی چې چاته الله نومي خو دی الله دا چرته نه تسنیه شوی نه دی چا په کلام کې لم یسنا ولم یجمع تسنیه شوی جمع نه شي د دې څه خصوصیتونه مداري یو په دې باندې دا موصوف واقع کېدی شي خو صفت چرته نه دی واقع شي هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم دا په اسماء حسناو کې دی ولله الاسماء الحسنى دا کمالات پدې کې جمع د دوو اسباب او د تعریف جایز وي په الله یا الله د سی ویلش چې هم دې په الف لام وي هم دې په کیا وي د دې اصل به څه شی دی مشتق من ہوئی دې کې دا یو قول د سره چې دا مشتق دی دا الہنا الہ یا الہو په معنا د عبادت سره دی سکون په معنا سره دی د یری په معنا سره هم راځي الہت الیه والمصائب جمع د یو معنا د الہت سره د عبادت د سکون د یری په معنا دوی مداله چې دا د لاها یلیه لاها په معنا د احتجبا پرده کېدو پټېدلو په معنا لاح ربی عن الخلائق ترا احتجبا بیزاوی وی چاویل دا د ولهن دی ولهل پسیلو په معنا د څه سره دی په معنا د حیرانتیا سره تحیر په معنا هر یو معنا چې شي کنه مناسبت شتا خودی باب کې چې کوم یو قول مونږ ته بهتره ښکارېږي هغه دا چې د الله نوم دی نو په دې کې داسې نه دي ویل پکار چې دا د دې نه مشتق دی بس دا بس عالم دی د الله د پاره نه د چا نه مشتق دی او نه ترې نه څوک مشتق کېږي او که داسې وی چې د الله د ټکی معنا سره نو معنا یې کولی شي معنی د الله د لفظ دو معنی دي د الله د لفظ یو د الله د ټکی معنا سره معبود حقا الہ معنا سره معبود حقا الله معنا سره معبود چې حق د عبادت دا غوي یو معنی د سیوک او دویمه د سی معنا هم تشی کولای چې لوازم د الہ چې کوم دي کنه هغه الله د پر ثابتول دام د الله معنا ده شیخ عبدالقادر جیلانی وی
کل ما تعتمد علیه فهو الہک، ہر یو شیبانی چتا اعتماد کے تتیریگی ستا پہ اعتمادی ستتی امید ساتے بس دقت اللہ وی کرنا کل ما تعتمد و تخافه و ترجو. حقیقی معنی دا اللہ سره دا حقیقی معنی دا اللہ یا دا الہ معبود حقا، او لوازم دا الہ سری لوازم دا الہ دا پا قرآن کے انشاءاللہ برازی. سورت انعام کی لوازم دا الہ ہوئی، سورت نمل کے لوازم دا الہ ہوئی. امن خلق السماوات والارض بیوی الہ مع اللہ، دغا یاتونو ټولو کې دیتا لوازم دا الہ ہوئی. منگا چی اکثر مانا دا سکو لا الہ مانا سید سرا نشتر حقدار دا عبادت دا سوان دا کم چی نور مانا خلقی کنی چی نشتر لائق دا رستر سے مانا کئی نشتر حاجت پورا کون کے مجھے دائی مانا ندا دا لوازم دی دا الہ سرا خمانا بس آغا کواو بیو سر دا سوایا چې دا وسره چې هغه ته معبود حق وانو پته ولګره چې بل څوک ته پیدا نشي رسولای نقصان د تنشي رسولای. بسم الله بیا دې نوم کې لباب وي د دې چې هر یو طریقه ته وې کنه هر یو نوم هر یو چې وې کدا الله دسم د ذات د الله باندې دلالت کوي الله، او کته د سکار وکي چې یو لام ته نه حذف کی یو لام د سکار وکي لام ته نه حذف کی دا و مالب ته نه حذف کی بیام په الله دلالت کوي. قران کریم کې سورۃ ال عمران کې ته الف لري کوي یو سلا نه اتمات کی ذکر کوي التوی یو سلنہ حاتمات وللہ ملک السماوات اللہ نا الف لرشو للہ ملک السماوات کدا یہ بلامم تتلری کی یو الف تلرشو بلامم تلرش لکہ قرآن کی سورت شورا کی دا بلام امتلری کہے بیا هم دلالت کوي په ذات د الله تعالی و. سورۃ شورا داغی دولسم دیالسمات لام لہو دغزے کہ دا لہو ٹکے چلے لہو مقالید السماوات والارض لہو دا پا ذات دا اللہ بھی ہم دلالت کہ علی پم تے درے کے لام ہم تے درے کے دا بلام ہم تے درے کے ہو بپادش بیام پا ذات دا اللہ دلالت کے قل هو اللہ احد دا سی او خیستنم دے دا اللہ تعالی اللہ. سلیمان علیہ السلام هم دا دینم پوجبانی اللہ والا دیر چوتا باچائی ورکیا اللہ بسم اللہ ویلے و خلقو تبید دینم پوجبانی دعوت ورکاو خلق بسم اللہ. بسم اللہ دیدے کے الف ولی ونلی کلیشو چه کھڑا زبر ولی کلیشو بسم اللہ دسی ولی نوی بسم اللہ چه الف ولی کلیش بحر وی دی که بے یو اشتباہ پیدا کیا لا ہی بے اسینا چه سوکی اسم پائل نکی داغی سر بے پشکل کی یو شان کی دو نزکے بغیر دا الف نہ اولی کو بسم اللہ دے دے کہ بیا علی پینے دے لے کرے بی اسم اللہ اور سورت اقرا کے اقرا بسم ربک الذی الف لکھے اقرا بسم رب بی اسم رب لباب دے وجہ سے ویلے نا یو خدا بسم اللہ ډیر زیات ویل کی نو دې کې تخفیف پکار دی او دوی مدار چې د دین مخ کې با
دا با ټکی چې دی د دې د وجې نه الف تر سره ضرورت پاتې نه شو بس نو لیکلی څه ضرورت نه لري نه ځکه یې د سره نه دی لیکلی. بسم الله الرحمن الرحیم. رحمان او رحیم صحیح قول دار چې دا صفت دی د لفظ د الله لپاره. چا چې دا خبره کړې ده کنه چې دا الف لا دا نعت یا بدل دی، دا بدل دی یاد په بیان دی، دا قول غلط دی لګ. صحیح دا چې دا رحمان او رحیم دا دواړه صفاتونه دي د لفظ د الله لپاره. دی جمله کې آخر کې بیا بسم الله الرحمن الرحیم لطائف په بسم الله کې وګوره. اول باریک نکته او اول فائدہ لطیفه او ته لطائف باریک خبري. شیخ الاسلام ابن القیم وی رحمه الله درې نومونه د الله په دې کې ذکر کړ په بسم الله کې. ولی تصیر التسمیه لبابا وخلاصه للفاتحه. د دې درې نومونو په وجبانه د دې درې نومونو په وجه سورۃ الفاتحه د پاره بسم الله خلاصه شو. بسم الله بسم الله خلاصه د فاتحه شو. دویما لطیفه او فائدہ دا بسم الله کې 19 حروف دي او 19 ملائکې دي په جهنم باندې. نو چې د چا په بسم الله باندې عقیده وي الله به د 19 ملائکو د جهنم نه ساتي. دا نقطه ابن کثیر ویل ده. درېمه فائدہ او نقطه لطیفه ده 24 غنټې دي سلیریش ساعات الليل والنهار 24 سلیریش غنټې 19 حروف دا شو د بسم الله او 15 ټیمو سره منځو کا گویا کې ستا ټول وخت د الله په ذکر باندې تیر شو. تفسیر عزیزی ویل یو حرف د یوې غنټې په مقابله کې شو. سلورمه فائدہ د بسم الله لطیفه باریک خبره ده. دا بسم الله چې دا ختم الله دی دا د الله مهر دی. مهر دنیا کې چې څوک ځان له یو شی واخلي بیا په مهر ولګي چې دا ګوري د پلانکی شی څوک غلا نه کی څوک نقصان نه کی. الله د وخت نه تا ته وی چې دا رست تکم کار کې نو زما مهر په ولګوا چې شیطانان دنه چرته غلا نه کی چرته رته نقصان. دا خو مهر دی. مهر هغه بل حدیث په بنا باندې یو خله فائدہ پکې دا هم د شیطان د اذلال د پاره دا یو قوي ذریعہ ده. داغه د اصغار او داغه د ذلیل کېدل لپاره. بیا شیخ الاسلام ابن القیم وی یو بل فائدہ پکې دا و. درې خبرې وي په هر شي کې پکې. یو خبره اوله که د دنیا امر وي او که د آخرت امر وي درې خبرې ولا پکاري. د ټولنه اولنۍ خبره یو خود دغه کار پیدا کېدل. کار چې پیدا شوی نه کړه د دې نه بغیر دغه کار کیږي نه سره. نو د هغې دپاره لفظ د الله راوړو الله. څوک به د هر کار پیدا کوي. نو یو د هر شي دپاره سبب د وجود پکاري. یو دویم د هغې پوره کېدل پکاري او دریم په هغې باندې ثمره مرتب کېدل پکاري. د رب العالمین اولنې نوم یې راوړو الله. الله بسم الله. دا کار به څوک تعالی سموي څوک به دله موجود وي څوک به دله پیدا کوي الله.
دا کار با آخر سر ته څوک رسي؟ دا قرآن با آخر سر ته څوک رسي؟ الرحمن. دا خو بقا چې کم ده کنه، دا اسباب او د دې ټول پروګرامونه اخر تر سر ته رسول دا به د چا کاری ده؟ رحمان ذات کاری. ښه چې قرآن دې ولستلو آخر ته دې هم رسولو، د ایمان بری سهالوي، د اعمالو بری سهالوي، ثمره به په دې څوک مرتب کوي؟ دا د رحیم ذات کار دی که د درې نومونه چې راوړل دې دې کې دې څه ولګا؟ تا ته د قرآن د ویلو توفیق به څوک درکوي؟ الله. تر اخره پورې بل ټول اسباب څوک برابروي؟ رحمان ذات. او سر ته رسېدلو نه وروسته د دې ثمره بدله څوک درکوي؟ رحیم ذات. دا چې ځکه دا درې نومونه د الله په دې ځای کې ذکر کړل. د دې اوس آخر کې د صحیح الفاظو صحیح معنا کول بسم الله الرحمن الرحیم، خاص په مدد د نوم د الله باندې، خاص په مدد د نوم د الله باندې. دا اسم الله د دې سمانا منګه وکړه په نوم سره. د عربو ځنې علماو د فاتحه تشریح کړی راو، تقریبا یو 60 کتابونه په بسم الله په فاتحه لیکي. شیخ الاسلام ابن القیم نے دا خبر را نقل کړي چې دې کې د اسم ټکی معنا وک ټول نمونه د الله وک، ځکه اسم ټکی خودلته یو نه دی او دې کې به یو خسته پیدا شي. دسی یو خاص نوم مراخلا، خاص په مدد د هر یو نوم د الله باندې، هر یو نوم ټول اسماء حسنا ته پکې اشاره شو. یا الله ستا د هر یو نوم په برکت، یا ستا د هر یو نوم په وجه باندې. ابو البقاء دسی معنا کوي دا د تسمیه معنا کوي، اسم په معنا د تسمیه سره راغلی. بسم الله معنا خاص په مدد د یادولو د نوم د الله باندې، خاص په مدد د یادولو د نوم د الله باندې. بیزاوی ویلی دی چې ځنې علما ویلي چې دا اسم ټکی پکې زائد دی، خدا قول غلط دی، دا صحیح قول نه دی. هغه وی دا اصل کې بسم الله معنا بالله. دا اول نه دی داسې خبرې ورانې کړي، داسې خبره مه کوه. دې کې د دې اسم ډېره غټه پیدا ده که بالله یې ویلې که نه صرف یو نوم د الله به ویل. او چې اسم یې راوړو نو په دې کې ټولو اسماء حسناو د الله ته اشاره شوه، ځکه بسم الله الرحمن. نو خاص په یادولو د نوم د الله باندې، یا خاص په مدد د نوم د الله باندې، یا خاص په برکت د نوم د الله باندې. تفسیر عزیزی وی دا بای دا الف وانت شکل ولی ولکه دا غاخی ولی دسی غټ کلی ولی دی بسم الله کی وی دا پا غټ معنا دلالت کی. نور د سین دا غاخونه چیری کنه واړه واړه دي، د با دا غاخ چیرې دا غټ دی. او دا خبر اصل کې د عمر ابن عبدالعزیز د زمانه نه را نقل. عمر ابن عبدالعزیز خپل کاتبینو ته ویلو دا د با دا ټکه چیرې نو دا غاخي دا با دا کور غټ کې لګ تویل الباء، زکه دې کې غټه معنا پرته ده، نو زکه ویلو چې دا وګت کې دا غاخ. نو بسم الله خاص په برکت د نوم د الله باندې، بسم الله خاص په مدد د نوم د الله باندې، چې عام مهرباني والا دی او خاص رحمت والا دی. شروع کو د قرآن کریم. الحمد لله رب العالمين